سبحان الله د امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز په کور کې د اختر په ورځ خوراک نه میلاویږي، هغه خپلو بچو باندې په هم پیاز خوري. دې ته عاجزي ویله کېږي. زما وروڼو موږ د تکبر په سیلاب کې لاړو غرق شو. عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه دا په تاریخ کې راځي. د اختر په ورځ باندې سبا د اختر دی، کور ته راغی. کور کې ماشومان دي، وړه ماشومې هم د نور رکان هم دي، جنکۍ هم دي. دا ماشومې پکې ژړل. ما ورته ویل ولې ژاړې؟ ویل پلاره سبا اختر دی، د خلکو ماشومان به نوې نوې جامې اغوندي او موږ به سړې جامې اغوندو. هغه باندې شون کې د دې ماشومې ژړا لږ اثر وکړو نو فورا ووتو. فورا وتلاړ او خزانچي ته یې ویل زما چې د میاشتې کومې تنخوا ده نو هغه ماله لږ اډوانس کې راکړه، آینده میاشتې تنخوا ماله په اډوانس کې راکړه. هغه ورته ویل امیر المؤمنین بالکل به درکړم خو په یو شرط باندې. هغه ویل څه شرط دی؟ ویل شرط دا دی چې دا لیکل ماله راکړه چې په آینده میاشت کې به ته ژوند دی. هغه ورته ویل دا لیکل خو زه نشم درد کولی. بېرته واپس راغی کور ته. بچو ته یې ویل چې ستاسو خوښه ده که جهنم ته ټول ځو به زه به ورشم او تنخوا و مخکې راوالم، او که خوښه یې ستاسو نو صبر به وکړو غونډ به جنت ته لاړ شو. هغې ورته ویل پلاره ویل چې بس موږ دا خوښه ده چې موږ د غونډ جنت ته لاړ شو. اختر مانځه ته ووتل نو زوی د هغه عبدالملک ابن عبدالعزیز عبدالملک ابن عمر ابن عبدالعزیز دی ناست دی هلته د اختر په مانځه کې. د پلار دی زوی ته وکتل، مخکې داسې واړه لږې وژړل د عمر ابن عبدالعزیز. زوی ورته وایي پلاره ولې؟ ویسې ستا په دې حال مې وژړل چې د خلکو د لباس ته ګورې کېدی چې ستا زړه کې درد راغلی چې خلکو نوې جامې اغوستلې دي او د عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین زوی زړې جامې اغوستلې، ستا په دې حال ماله لږ ژړا راغله. هغه ورته وایي پلاره نن موږ ډېر په فخر سره ناست یو، زه نن ډېر په فخر سره ناست یم. زه خلکو ته دا ثبوت ورکوم چې زما پلار خیانت نه دی کړی په مال غنیمت کې، د مسلمانانو په مال کې خیانت نه دی کړی. یو سخت خوشحاله کور ته چې راغی، په کور کې ماشومانو راځي پلار خوانه د اختر مبارکي او سلامي ورسره کوي. نو ماشومانو خپلې خولې پټې کړي دي په څادرو باندې. هغه ورته وایي بچو ولې خولې پټې کړي؟ وای بابا منګه د پیاز سره روټۍ خوړلې ده، موږ چې تا باندې چېرته بوی درد شي بد بوی. موږ د پیاز سره روټۍ خوړلې ده، هم پیاز سره. سبحان الله د امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز په کور کې د اختر په ورځ خوراک نه میلاویږي، هغه خپلو بچو باندې په هم پیاز خوري. دې ته عاجزي ویله کېږي. زما وروڼو موږ د تکبر په سیلاب کې لاړو غرق شو. موږ خو په بدن باندې په کپړه باندې دوړه هم نه پرېږدو. من خو انسان ته د انسان په نظر باندې هم نه ګورو. من خو پلار او مور ته هم د مور او پلار په نظر باندې نه ګورو. مشر ته د مشر په نظر باندې نه ګورو. مشران چې وګوري ځان لره تکبر نه ډک دي. که واده دعوت څوک چاته ورنه کړي دی بس دی به خلکو ته ګیلې کوي، ګوره پلاني ته واده کړی ما ته پکې ډوله چا ونه ډېر سپک نظر یې راته وکړو. سبحان الله امیر المؤمنین په کور کې پیاز خوړلی کېږي او دی د نورو خلکو نه ګیلې کوي چې ما له چا دعوت رانه کړو. نن زموږ تکبر دې انداز ته رسېدلی دی. لہذا زما وروڼو دا ګناه کبیره ده، د دې نه ځان وساتئ. تکبر پرېږدئ، عاجزي وکړئ. من تواضع لله رفعه الله. چا چې عاجزي کوله خاص د الله لپاره الله رب العالمین به اوچت کي، الله رب العالمین به ډېر عظمت وله ورکي. تکبر صرف د الله صفت دی، هغه لوی واله خاوند دی، لوی ذات دی. علي بن ابي طالب خبره زما او ستا تکبر څه حق دی؟ من خو پیدا شوي من ماء مهین د سپکو اوبو نه. علي بن ابي طالب فرمایلي ته خپل اصل ته وګوره، د سپکو اوبو نه پیدا یې. چې کله بیا پیدا شوې نو ټول عمر تر مرګه پورې تا په دې خپل بدن کې ګندګي ګرځولې ده. که کور ته هم داخل شوې په خېټه کې د ګندګي پرته وه، که مسجد ته راغلی په خېټه کې د ګندګي وه، که په بازار کې هم په خېټه کې د ګندګي ستا د تکبر څه حق دی چې تی کې؟ موږ خو د ګندګۍ نه ډکي وو، زما د تکبر څه کار دی؟